السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دې هیله چې ټول ته روغ جوړ د صحت په جامو کې پټ اوسئ. زه یم ستاسو ورور د لاغا کریمین په یو نوې ویډیو کې ستاسو درنه حضور ته حاضر یم. دوستانو زموږ نن ویډیو په باینانس کې اکاونټ جوړول دي. دا چې باینانس دی دوستانو، باینانس دغه ډول یو دا چې دوستانو باینانس دی، باینانس دا ډول یو صرافي ده دوستانو چې په نن سبا ډېر یوز کیږي، ډېر استعمالیږي او ډېر خلک د دغه څخه استفاده کوي پر د پیسو په راکړه ورکړه کې، همدارنګه ټریډ پکې کوي، تجارت پکې کوي. دوستانو دا چې څنګه کیږي مکمله طریقې به زه تاسو دوستانو ښیم، خو زموږ لومړنۍ ویډیو په باینانس کې اکاونټ جوړول دي دوستانو. دا چې په دې کې څنګه اکاونټ جوړیږي زه تاسو ته مکمله طریقه ښیم. زموږ دوهمه ویډیو به په دې کې دوستانو په باینانس کې ټریډ کول دي. درېیمه ویډیو به دوستانو زموږ په دې کې په باینانس کې په فری ډول سره ټریډ کول دي دوستانو. زه تاسو ته مکمله طریقه درته ښیم دوستانو. دا چې څنګه کیږي دوستانو، له دې څخه مخکې چې زه په ویډیو باندې شروع کړم، د موبایل سکرین ته ځو. د موبایل سکرین ته د تګ څخه مخکې زه تاسو ته یادونه کوم، که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو چینل نوي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سره همدا اوس سبسکرایب کړئ، دا ویډیو سره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ ترڅو نو بل څه مو ترې برخمن شي. دوستانو تاسو د موبایل سکرین ته ځیر شئ، راځم د باینانس اپلیکیشن چې کومه دا خلاصوم. تاسو کولی شئ چې دغه اپلیکیشن د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې ما هم تاسو ته د دې لینک ایښی ده، تاسو کولی شئ د هغې ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ. زه راځم دلته باینانس باندې کلیک کوم. کله چې باینانس باندې کلیک وکړو دوستانو، د هغې څخه وروسته به لږ شیبه ورته انتظار وکړو تر څو پر باینانس اکاونټ باینانس کوم اپلیکیشن چې دا راخلاص شي اوپن شي. نو دغه ډول صفحه به تاسو ته راخلاص شي دوستانو. دلته لومړی چې دا کریپټو نوویس، همدارنګه دویم چې دا ایکسپیرینسډ یوزر، تاسو به راشئ دوستانو دلته په ایکسپیرینسډ یوزر باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو، د هغې نه وروسته دوستانو تاسو به دلته یو دی وایي چې کنټینیو ویت ګوګل، همدارنګه ساین اپ ویت ایمیل اور فون. تاسو به دلته راشئ دوستانو، دلته به انتخاب کړئ چې ساین اپ ویت ایمیل اور فون. کله چې دا انتخاب کړئ دوستانو، د هغې څخه وروسته تاسو دلته ګورئ په دغه ځای کې، په دې ځای کې له تاسو څخه ایمیل غواړي یا نمبر غواړي، تاسو بلته راشئ ایمیل به ورته انتخاب کړئ. کله چې ایمیل ورته انتخاب کړئ دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې نیکسټ باندې کلیک وکړو دوستانو، هغې څخه وروسته دا دوستانو کوم ایمیل چې هلته مونږ مخکې ورکړه، د هغې ایمیل ته زموږ یو کوډ راځي. تر څو پورې چې هغه کوډ مونږ راخلو دوستانو، زموږ دغه اکاونټ مکمل ډول سره ویریفای کېږي. نو دوستانو کله چې تاسو ایمیل ورته ورکړئ، د هغې څخه وروسته ایمیل ویریفیکیشن ده، د هغې ستاسو ایمیل ته یو کوډ ځي، تاسو به هغه کوډ دلته راخلی. دغه دی دوستانو کوډ راغی، زه راځم دا کوډ ځان سره یاداښت کوم. کله چې دا کوډ ورکړو دوستانو، هغې څخه وروسته به لږ ورته انتظار وباسو، د اتوماتیک ډول سره به زموږ د ایمیل ویریفای یعنې زموږ ایمیل مکمل ډول سره ویریفای شو. دلته دوستانو له موږ څخه پاسورډ غواړي، تاسو به راشئ یو څو عدده پاسورډ وکړئ چې اقلا 8 عدده پاسورډ اوسیږي. کله چې پاسورډ ورکړو دوستانو، را به شي نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې نیکسټ باندې کلیک وکړو دوستانو، دلته وایي چې اکاونټ کریټډ، د هغې به شي ډن باندې به کلیک وکړئ. دوستانو هغې څخه وروسته دلته موږ ته وایي چې تاسو پاسکي اضافه کړئ، خپل دغه کوم د باینانس اکاونټ چې دا ډېر په ښه شکل سره تاسو رجسټر کړئ، نو پاسکي اضافه کړئ. کله چې د خپل اکاونټ خلاصوئ یا د ایمیل تاسو لوګین کېږئ، دغه تاسو پاسکي غواړي، نو بل څوک نشي کولی چې لاسرسی ورته پیدا کړي بیخي په قطعا صورت سره. را به شي ایډ پاسکي باندې به کلیک وکړئ. کله چې ایډ پاسکي باندې کلیک وکړو دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته مور آپشن، په دې باندې به کلیک وکړئ. دیس ډیوایس به انتخاب کړئ دوستانو، دیس ډیوایس. دوستانو دلته به تاسو راشئ خپل فینګر به ورته ورکړئ. کله چې فینګر ورکړو دغه دوستانو سکسسفولي ایډ، د هغې څخه وروسته دوستانو له تاسو څخه چې دلته کوم مهم کار ده، هغه ستاسو باینانس په تذکرې یا پاسپورټ سره ویریفای کول. موږ په دغه دوه طریقو سره کولی شو چې باینانس ویریفای کړو. نو دوستانو دلته موږ ته وایي چې اکاونټ کریټ، زموږ اکاونټ جوړ شو، ویریفای یور ایډنټیفیکیشن ټو انجوای یور باینانس جرني. نو دوستانو تاسو بلته راشئ خپل دغه د باینانس کوم اکاونټ چې دا به تاسو یا په تذکرې سره یا پاسپورټ سره به تاسو ویریفای کړئ. دا چې څنګه کېږي زه هم تاسو دغه طریقه ښیم دوستانو، به تاسو انتظار وباسئ. دوستانو چې کله تاسو ویریفیکیشن ویت آی ډي دا انتخاب کړئ دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو دغه ډول سفر خلاصه شي. کله چې دا ډول سفر خلاص شي دوستانو، تاسو بلته راشئ دغې علامې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړو دوستانو، دلته به راشئ تاسو به افغانستان انتخاب کړئ. ګور دوستانو ټول ملکونه شته، خو دلته درېیم وګورئ افغانستان دی. افغانستان مو چې کله انتخاب کړو دوستانو، دلته هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو دلته په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې کنټینیو باندې کلیک، هغې څخه وروسته دوستانو تاسو څخه دلته نیم غواړي.
کله چې نیم ورته ورکړه نو دغه ډول څه هغه څه کله چې نیم ورته دوستان تاسو به راشي په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې کنټینیو باندې کلیک دوستان دلته وایي چې تاسو کوم هیواد موږ تیار افغانستان انتخاب کړی دوستان افغانستان مو تیار انتخابو او بیا به راشي په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې کنټینیو باندې کلیک وکړو دلته موږ ته وایي چې کال انتخاب کړئ. مثال په ډول سره زه ورکوم چې 2000 او میاشت ورکوم 15 همدارنګه ډې ورته ورکوم چې 15 دوستانو. کله چې تاسو هلته خپل کنټري انتخاب کړئ د هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ خپل مثال په ډول سره یو نوم به ورکړئ چې افغانستان جلال آباد افغانستان ګورئ دوستان تاسو به دا انتخاب کړئ. بل اپشن درکوي چې تاسو انتخاب کړئ پوسټل کوډ. تاسو پوسټل کوډ څه شی دی دوستانو؟ جلال آباد پوسټل کوډ چې دی 2601 دی. بیا هغې څخه وروسته به تاسو راشئ په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو کله تاسو پوسټل کوډ وکړئ دلته وایي چې ډاکومنټ ویریفیکیشن. دوستانو دلته تاسو وایي چې ډرایور لایسنس همدارنګه پاسپورټ او همدارنګه ګورنمنټ آی ډي تاسو په دې سره کولی شئ خپل باینانس په ویریفای کړئ. خو دوستانو زه ډرایور لایسنس او پاسپورټ سره زما کار نشته. زه راځم په ګورنمنټ آی ډي باندې یعنې خپل تذکیره الکترونیکي تذکیرې باندې غواړم دا باینانس ویریفای کړم. کله چې دا مې انتخاب کړو دوستانو تاسو به راشئ په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو دلته وایي چې ډاکومنټ ویریفیکیشن. نو تاسو به راشئ دلته په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې کنټینیو باندې کلیک وکړو دوستانو دلته وایي چې ټیک پکچر وذ فون اپلوډ ایگزیسټینګ فوټوز. دوستانو که چیرې تاسو خپل د تذکیرې هغه عکسونه اوسیږي نو تاسو کولی شئ چې دویم ورته انتخاب کړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې په لایف سره تاسو تصویر نه واخلئ تاسو به لومړنی انتخاب کړئ. خو زه دوستانو غواړم چې لایف سره تصویر ورته واخلم. نو دوستانو زما سکرین ریکارډر ان دی زه نشم کولی چې کیمرې ته لاسرسی پیدا کړم. دوستانو تاسو هم کله چې دا کلیک ټیک پکچر وذ فون همدارنګه تاسو به ډاکومنټ لومړی باید خپل تذکیرې د مخ څخه ورته نږدې کړئ. بیا هغې څخه وروسته به تاسو تذکیرې خپله شا راوړئ. کله چې دغه ویریفیکیشن شو د هغې څخه وروسته تاسو هغه د مخ یو عکس غواړئ دوستانو. نو تاسو خپله مخ ورته کله وښودئ تاسو ویریفیکیشن مو مکمل ډول سره کمپلیټ شي. نو په دغه ډول سره تاسو باینانس اکاونټ مکمل ډول سره جوړیږي. نو دا و دوستانو په باینانس کې اکاونټ جوړول او همدارنګه په دې کې مکمله طریقه. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې اوسي. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو چینل نوي سبسکرایب کړئ زموږ چینل سره همدا اوس سبسکرایب کړئ دا ویډیو سره لایک کړئ مخکې شیر کړئ تر څو نور ملګري دوستان مو ترې نه برخمن شي.